وروره پام کوه چې دغه ویډیو درنه تېره نه شي. په دې کې زه د کاته جوړول یا ډیټابیس جوړول اساس درته ښیم. تاسو کولی شئ چې دغسې ډیټابیس لکه ما چې د ټانک ټیلو دپاره جوړ کړی دی، البته که تاسو د تیلو ټانک لرئ او دا ډیټابیس ته پکار نو کمنټ باکس ته راشئ. نو اوس راځم چې ډیټابیس اساس څه شی دی. تاسو دلته وګورئ چې یو ورور ماته دلته دا شیټ رالیږلی چې په دې کې د هر مصرف دپاره جلا جلا کالم جوړ کړی دی. مشکل په دې کې دا دی چې په دې کې جزئیات لکه څونه پرداخت شوي دي، څونه پاتې دي، کم تاریخ باندې، دا بیا وروسته موږ ته غټ سرخوږی جوړوي. او بل دې کې ډیټا انټري هم ډېره مشکله ده. نو تازه کاران اکثره وخت همدا ډول شیټونه جوړوي. نو تاسو راشئ، زه به تاسو ته دا چل در وښیم چې لومړی به تاسو راشئ، دلته به کالمونه ولیکئ لکه مصارف. نو دلته ما کالمونه عنوانونه ولیکل. نو اوس راځم زه به دلته مصارف ولیکم. فرض مثال غذا. بیلانس معلومولو لپاره به تاسو دلته مساوي ووهئ. دا خانه منفي دا خانه صفر دی او تاریخ لپاره به کنټرول ونیسئ، سیمی کالم ووهئ. بیا به تاسو راشئ، دا به انتخاب کړئ او کنټرول ټي به ووهئ چې دا یو جدول ته واوړي. دا جدول ته واوښتو او اوس تاسو راشئ، دلته لاندې یو بل مصرف ولیکئ، فرض مثال ترانسپورت. تاسو وګورئ چې دا جدول په خپله باندې ایکسپینډ شولو. او اوس د دې خلاصه کولو لپاره به تاسو دلته راشئ انزرټ ته. په انزرټ کې پیوټ ټیبل او دلته به راشئ، دا به انتخاب کړئ چې په همدې صفحه کې راشئ، دلته یو خانه ورته انتخاب کړه، فرض مثال دا په یو کې وهه. لومړی به راشئ مصارف په روز کې واچوئ، دا به راواخلئ په ویلیوز کې او تاریخ راواخلئ په فلټرز کې واچوئ. نو دا ډول چې تاسو دلته ټیبل کې ډیټا انټري وکړئ نو هغه به هم اپډیټ کېږي. او که چېرته نه اپډیټ کېدو بیا به دلته راشئ، پیوټ ټیبل ریفریش. نو دا یې تاسو ته کولی شئ میاشت په میاشت هم درته وښیي، تاریخ په تاریخ یې هم وښیي. او انشاءالله وروسته بیا دا نوره اسانه کړو. دا د نن ورځې ویډیو انشاءالله چې یو څه مو زده کړي وي، ښې چارې هغه ته لایک او شریکول مو هېر نه شي. د ګدامدارۍ لپاره ټمپلیټ ډاونلوډولو لپاره کمنټ ته ورشئ، هلته لینکس موجود دی.